الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ډیرو معززو او محترمو، په دې ویډیو کې زه غواړم چې تاسو ته د شعبان د 15مې شپې یا د براءت د 15مې شپې فضیلت د نبی علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو مبارکو په رڼا کې ووایم. دا چې دا میاشت د شعبان میاشت ده او د جمعې را روانه جمعې شپه د شعبان 15مه شپه ده، یعنی په کار ده چې دغه شپې په دغه شپه عبادت وکړل شي الله تعالی ته او د دې په سبب باندې روژه ونیول شي. موږ او تاسو په اسلام کې دوه اصطلاحګانې لرو، یو ته ویل کېږي اماکن مقدسه او بل ته ویل کېږي اوقات مقدسه. بهترین وختونه مقدس وختونه او مقدس ځایونه، لکه مساجد. بیا په مساجدو کې بیت الله شریف، مدینه منوره، بیت المقدس، دا هغه ځایونه دي چې مقدس ځایونه دي. داسې په وختونو کې هم مقدس وختونه وي، لکه د رمضان میاشت مقدس میاشت ده، د شعبان میاشت بهترینه میاشت ده، د عاشورا شپه، د لیلة القدر شپه. داسې وختونه دي په اسلام کې چې هغې ته اوقات مقدسه ویل کېږي. یو په هغه اوقاتو مقدسو کې د عاشورا یا د شعبان 15مه شپه ده. د شعبان یا د براءت د 15مې شپې فضیلت په ګڼو احادیثو مبارکو کې راغلی ده. امام احمد بن حنبل رحمه الله په خپل مسند کې یو حدیث نقل کړی ده. بیبي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي، وایي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر من السنة أكثر من صيامه من شعبان كان يصومه كله. عائشه بیبي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټول کال په میاشتو کې د رمضان نه بغیر دومره روژې نه نیولې په بله میاشت کې بغیر د شعبان نه. یعنی رمضان خو فرض میاشت ده، هغه خو به یې خامخا نیولې. د رمضان نه اخواته چې نورې کمې میاشتې دي هغه دومره اهتمام ورته نه کوو، دومره زیاتې روژې پکې نه نیولې لکه څومره چې په شعبان کې نیولې. کان یصومه کله، شعبان به مکمله نیوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شعبان میاشت چې د رمضان د میاشت نه مخکې میاشت ده دا به مکمله روژه نیوله، دومره اهتمام به د دې میاشتې کوه. بل حدیث کې راځي، د ابن ماجه حدیث ده، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها. نبی علیه السلام وایي کله چې د شعبان د میاشتې 15مه شپه راغله نو د شپې تهجد وکئ، د شپې قیام اللیل وکئ، الله تعالی ته ودرېږئ او وصوموا یومها او دغه سبا ورځ باندې روژه ونیسئ. فإن الله، یقینا الله تعالی ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول، نبی علیه الصلاۃ والسلام وی الله تعالی په دغه شپه باندې چې کله مازیګر وي نو مازیګر ختم شي ماښام داخليږي، دغه ټیم نه الله تعالی لکه څنګه چې داغه د شان سره مناسب دي د دنیا اسمان ته راښکته کیږي او بیا الله تعالی دا خبره کوي الا من مستغفر لي فاغفر له. آیا کومه بخنه غوښتونکی شته چې زه ورته بخنه وکم؟ آیا کومه روزي غوښتونکی کس شته چې زه ورته روزي ورکم؟ آیا کوم کس چې هغه په مشکلاتو کې راګیر وي هغه شته چې زه هغې ته دا مشکل حل کړم؟ دا اوازونه کوي. او یو بل حدیث کې راځي، عائشه بیبي فرمایي وی یو شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره، یعنی زما نوبت و نبی علیه الصلاۃ والسلام ما سره، نو فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء. بیبي عائشه صدیقه وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ما نه نادرکه شو چې کله بیرون ووتلم چې د بقیع په مقبره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او اسمان ته سر جګ کړی دی او دعاګانې کوي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي دا خبره وکړله چې
إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. نو بيبي عائشة وی نبی علیہ السلام دا ویلي چې الله تعالی د شعبان د 15 شپې په برکت باندې راکته کیږي او الله تعالی دومره خلکو ته بخښنه کوي لکه څنګه چې د یو پسه باندې دا وړي د پسه دا یخته چې څومره وي دینه هم زیات خلکو ته الله تعالی بخښنه کوي. او بل حدیث کې هم دا راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې الله تعالی ټول مخلوقات ته بخښنه کوي مگر مشرک ته او هغه کس ته چې په زړه کې حسد ساتي دې کس ته بخښنه نه کوي. ابو داود حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته علماء کرام د ابو داود حدیث نقل کړی دی وی احب الشهور الى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يصومه شعبان ثم يصله برمضان. ډیره خوخترین میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه شعبان و چې بیا به وصل کوله د رمضان سره، یعنی شعبان به نیوله او رمضان میاشت به نیوله، شپېته روزې به په یو شپېتم باندې به اخترو. اوس علماء کرام فرمایي چې په دغه میاشت کې څه کول پکار دي. دغه شپه باندې بخښنه غواړم یا خصوصا په دې میاشت کې ټوله میاشت کې چې رمضان نه مخکې ده همدغه میاشت چې موږ او تاسو اوس پکې روان یو، نو اول خدا ده چې د الله او د رسول اطاعت باید په بشپړه معنا باندې وکړل شي. دا رقم ډېرې روژې باید په دې میاشت کې ونیول شي د خپلې وسې مطابق چې څومره سړی کولی شي ونیسي، خصوصا په 15مه شپه خو باید حتما ونیسي او ډېر استغفار باید ووایي. دا رقم د قرآن عظیم الشان تلاوت باید ډېر زیات وکړي، د الله ذکر ډیر زیات وکړي او درود شریف پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر وایي او د خپل خپلوانو سره صله رحمي وکړي، چا سره چې اړیکې خرابې کړې وي هغوی سره باید بیرته اړیکې ټینګې کړي. دا رقم اخر حدیث اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه فرمای قلت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لم ارك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. و ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل دا الله رسول مونږ ته نه وینو چې دومره ډېرې روژې بغیر د رمضان نه په کوم میاشت کې وینې بغیر د شعبان نه، شعبان کې ته ډېرې روژې نیسې. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل ذلک شهر یغفل الناس عنه، دا داسې یو میاشت ده چې خلک ترې غافله وي بین رجب و رمضان، د رمضان او د رجب په منځ کې ده چې شعبان میاشت ده. وهو شهر او دا داسې میاشت ده ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین چې الله تعالی ته پکې اعمال پورته کیږي. فاحب ان يرفع عملي وانا صائم، زه دا خوښوم چې زما عمل پورته شي او زه روژه یم. نو الله دې موږ او تاسو ته په دې شپه باندې د تهجد توفیق راکړي، د قیام اللیل توفیق دی الله راکړي او په ورځ کې د موږ او تاسو ته الله تعالی د روژې نیولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.